عزیزانو ما یو واقعه یاد شوه چې د یمن یو گورنر ابراهیم نومیو هغه چانه تاسو کو چې د مکی ته د خلک څه لپاره دي وی چالتا بیت الله شریف دی خلک ته طواف کوي د خدای کور دی وسه شه دی وی کوټه ده ویخه په یمن کې ډیره مزیدار او خسته کوټه جوړ کړه او په ټول یمن کې اعلان وکړو چې کعبه می دلته جوړ کړه نن نه بعد به د یمن سړی مکی ته نځي گورنر صاحب حکم د مکی او دو سړی تلی یمن ته او خیال یې وکړو چې دې بدبخت خو د خدای مقابله کړې ده د سره څه پکار د شپې ورغلی دي چې څوک پکې نه وو نو داغه چې دا کومه کوټه جوړه کړې وه په دې کې یو دسمات یې کړی دی هغه د مکې سړي چې زه د خپل خدای د کعبې بدل تا نه علم دا خدای په حکم جوړه ده او دا تا جوړه کړې سار چې پته ولګېده چې د ابراهه په کعبه کې خو چا او دسمات یې کړی دی چې او دسمات یې کړی دی چې ښه سیډي والا راغوښته چې په 2 ورځو کې سړی غواړم چې دا چا کړي سیډي والا خوشي شو ورپسې او صاحب هغه مکی سړی چې هغه را پیدا راوستو گورنر صاحب ته پیش کړو دا تا کړي دي ویلې اوج ولی ویلې زما د خدای کعبه چې ده په مکه کې هغې ته چې څوک کاږه وګوري نو سر یې غوسي دې باندې هم تا د کعبه نامه ایښې وه نو ما کته چې دې کې څه کرامت شته او که نشته او گورنر صاحب والله که هېڅ پکې شته ما پکې غول کول په ما هېڅ ومونه شو ویلې ښه ویلې ویل والله که تر هغې پورې په آرام کېنم چې تر څو پورې ما ستا د خدای کعبه ورانه کړې نه اتیان تیار کړ فوج تیار کړو او مکې ته راوست هلته ډېره شو چې وخت ورته مقرره و او سره د فوج او د اتیانو به په دې کعبه اټیک کوو کعبه به ورانه و په دې کې ابو طالب صاحب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو داغه خان ونیو د ابرهه فوجان نو ورپسې ورغه ویل زما خان دی فوجانو نیولې دي هغه ورته وی چې مونږه ستا د خدای کعبه ورانولو تر راغلیو داغه تپوس نه کې او د خانو تپوس کې ابو طالب دی جواب ته ګوره ورته صاحب خبره دادا چې کوم شی زما دی داغه تپوس زکوم او چې کوم شی د خدای دی داغه تپوس به خدای زما څه کار دی چې داغه تپوس کوم کعبه د خدای دا خدای به تپوس کوي او خان زما او زه تپوس تر راغله ولخه ورکیو چې څو وخت کې ورځ معینه کړه اتیان مخ کې او فوج ورپسې او اټی کې په کعبه باندې کولو اوس خدای ته ګوره کته خدای سره جازونه نشته خدای سره اټمی بمونه نشته تماشا کوه ابابیل مارغان دي اوس په یو سکند کې مارغان لاړه او د خور نه 2 کاڼي 3 کاڼي راواغست یو په مخوکه کې او 2 په دې پنجو کې او په دې اتیانو په دې فوج را چراله اوس قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر آیا ته نه ګورې
کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چې څنګه کار وکړو الله دا خاوندانو د اتیانو سره، څه ور سره وکړو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل مارغان میں پیراولے گل، واړه واړه د بیرې د ګټ کې عمرکان یو په مخوکه کې او دوه په پنجو کې نیولې دي، او ابابیل مارغانو په د پاس نه بمباری شروع کړه. یو یو کاڼې بچ داتی په دملا را پریوتو، نو لاندې به تی ووتو، دومره غار به پکې کړی، د سړي په سر بچ را پریوتو، لاندې به تی ووتو، دومره غار به پکې کړی. الله خدای وې سمې ور سره وکړه. الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم کعصف مأکول، سمتی جوړ کړه، فجعلهم کعصف مأکول، انہیں گرزول دا اتیان او دا فوجیان داسې لکه د سارو په خپو کې چې غیا پایمال شوي وي، جوار ورته واچې پاڼې تیو خوري، ډنډر یو ځای پروتي، پاڼې بل ځای پرته، دغسې د اتیان خپې یو ځای پرتې وي، سرونه بل ځای پراته وو، د سړو خپې یو ځای پرتې وي، سرونه بل ځای پراته. خدای پاک داسې کولی شي که نه شي؟ یو دومره شي د لاسه، ابابیل کل دومره غوندې مارغه دی، په دومره شي باندې اتی را سملو. لنډ مثال وګورئ په کابل کې، لنډ روس هغه طاقتو چې امریکا بم تیارېده، چین بم تیارېدو، برطانیه بم تیارېده، روس هغه طاقت، هغه روس نن په دې ببرو ګیرو د ببرو سرونو والاو باندې الله د روس څه انجام کړو. ګورئ بیا د چیچنیا خلق وګورئ، د چیچنیا جنکۍ چې کمی دي هغه راکټې چلی. نن د چیچنیا او د افغانستان د لاسه روس د صفحه هستی نه میټاو. دا مو آیا چې زه زورور یم، ما ته څوک څه ویلی نه. امریکې ته که زورور تا ته که دنیا کې په ځمکه څوک څه نشي ویلی، اسمان خو درته ویلی شي که نه شي؟ نن د اسمان نه یو یو گلی 5 کیلو در باندې راورولی شي که نشي راو؟ یو یو طوفان چې په دې ورځو کې راشي، دا ثابت بلډینګ هغه طوفان اوچت کې 10 میله لرې وغورځوي. نن د اسمان اراده امریکې ته په غوسه شوي دي، انجام به ګورئ انشاءالله. ما نن نه 10 کاله مخکې یو خبره کړې وه چې په کابل کې هغه صحابه پراته دي چې فی الحال په قبرونو کې ثابت پراته دي، د پیمانار په مقبره کې فی الحال. زمونږ استازو کابل استاز خدای دې غریق رحمت کی، مونږ ته قسم وخوړو چې په دې لار به زه سبق تتلم. په غادیه کې یو سوری شو چې ما پکې وکته، نو 9 کسه صحابه پکې ثابت پراته. نو ما وی چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړی دا، انجام به ګورئ. بیا په صدر صدام حسین په ملک سنامه ده، په عراق کې
اهل بیت رسول پراته دي. حضرت علی پکې پروت دی، امام ابو حنیفه پکې پروت دی، او شیخ عبدالقادر جیلانی پکې پروت دی. په دې عراق د امریکې بمباری کړې وه، انجام به انشاءالله که ژوندي و ما ژوندی وم او تاسو هم ژوندي وئ درته به ښیم چې الله به د امریکې سره څه چل کوي. تاسو خیال راغی. اوس عزیزانو د عبرت خبره یو مزیداره اخیری کې بله ده. د ابرهه په نوم باندې چې کوم کاڼې مارغه راوړی و، هغه منډې کړې وتښتېدو. چې وتښتېدو یمن بادشاه ته ورغی، وی څنګه چلو شو؟ کعبه دې ورانه کړه؟ هغه وی صاحب هلته خو عجیبه کار وشو، مارغان رااله او پاس نه واړه واړه کاڼي راوغورځول، اتیان هم تباه شو او فوج هم تباه. مارغه څه مطلب شو؟ بادشاه ورته مارغه؟ چې زما عزیزانو د خوند خبره دا ده چې بادشاه ورته وایي چې مارغانو څنګه اتیانو ویشته او فوج ویشته. کوم مارغه چې د دې په نامه باندې کاڼي راوړي او مارغه ورپسې تللی و شام ته، په روشندان کې ناست. څنګه مارغانو؟ ویل جی دا دي. بس مارغه را ټوپ کو، د بادشاه په سر هم کاڼی را لړه کو، د ابرهه په سر هم کاڼی را لړه کو، لاندې تیویس او دومره سرنګ پکې جوړ کو، په تخت د پاسه مردار. رحمان بابا چې وایي دا دروغ نه دي چې د اجل سواره په تخت بدل راشي، اجل سواره په تخت بدل راشي، ناگهانه بتالاشی وایم تا تا. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو، ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو، چې د کبره به یې نه لیدل هیچاته. نو امام چې علم تر کیف فعل ربک په مانځه کې وایي، نو دې واقعې ته سوچ کوئ چې په دې دومره صورت کې الله څومره عظیمه واقعه بیان کړي، څومره عظیمه واقعه بیان. نو الله پاک دې د غرور نه مونږ عزیزانو په قیامت کې هر ګناه چې الله وغواړي معاف پې کړي، هر څه به معاف. زه جنت یو ګناه ده د غرور، چې دا ځان ته ویل زه، دا به الله بالکل نه معاف کړي، ځکه چې زه د بل چا خاصه نه ده سوا د پروردګار عالم. نن که قوم دړی وړو ته ولاړ دی او په قطار ولاړ دی، نو الله د ملک بادشاہان د جیلونو غسخا وړو ته نه دي کینولي او خوري نه. کته وای چې فاین وړه خراب دي، پلانی خراب دي، پلانی خراب دي، دغه خراب وړه نن خدای پچا. ستا په پاکستان داسې بادشاہان تیر شوي دي چې د خپل ملک اوبه به نسکلي، د جاپان او فرانس نه به ورته اوبه راتلي، تل به دې اوبو کې دغه دي، دا شګي دي، اوبه به د خپل ملک نسکلي. نن هغه د دې ټټای تاسو لیدلي، ما لیدلي دي، دوی 14 ماتي ته په ټټای کې کینی که نه، نو مونږ خو په لاس ځان پاکو که نه، که نه په بل شي ځان پاکوئ. مونږ خو یا لوټه استعمالو یا اوبه استعمالو. هغې چې کم فلش کې کینی 14 ماتې وکړي، نو بټن دبو کې اوبه لاندې نه راشي او دا سنبی ورته وویني. نو عزیزانو گرفت پروردگار عالم چې دی هغه به په اراده باندې کیږي، او په اراده کې بیا اله به کیږي چې ګناه ته وکړي،
ګناه دې ونکړه نو دا ګناه به لیکلی کېږي نه. او که د نیک کار اراده دې وکړه، دا اراده دې وکړه چې زه جماعت لزم او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ته پاتې شوې، نو دا اراده د جماعت د تلو به ستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلی. دا اراده دې وکړه چې لانې سړی نن اوړه ورته نه دي میلاو شوي، غریب دی، کور ته ورځم چې د اوړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان له راوړي، او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ورنه راغی، نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خو دا د دې ارادې خرابې دي که څه عذاب پې نازل دی. داسې کتارونه دړی اوړو ته ولاړي، کتارونه دړی اوړو ته ولاړي، هر سړی چې ګوري په اوږه دړی اوړو پنډو کې ایښي او روان کړي. دا د خدای قهر دی، دا د خدای عذاب دی. الله دې په خیریت سره لري. نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکړي او وې نه کړي نو نه لیکلی کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکړي او وې نه کړي نو دا نیکي لیکلی کېږي. سره د بې پروایه ذات، سره د بې نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره کړې. پاتې شو دا چې د قرآن خبرې ولی 1500 کاله وشو محفوظ دي. تورات ولی محفوظ نه دی، انجیل ولی محفوظ نه دی، زبور ولی محفوظ نه دی، صحائف چې دی هغه بالکل د صفحه هستی نه ولی میټاو شو، محفوظ نه وي. هغې راز دا چې صحیفې د اسمان نه چې پیغمبرانو ته نازلې دي هغه به وقتی قانونو، وقتی او پیغمبر موجود دی قانون دی، پیغمبر لاړو قانون هم ختم. تورات انجیل زبور چې وو دا هم وقتی قانونو. بیا د تورات انجیل زبور ملیانو چې کم تحریفات کړي دي تاسو وګورئ. انجیل دا آسمانی کتاب دی. د انجیل علماو